هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. په نننۍ خپرونه کې به په دې وغږیږو چې فوټوشاپ C6 یا فوټوشاپ اډوبي فوټوشاپ cs6 څنګه انسټال کو. راځو لومړی د اډوبي فوټوشاپ C6 دغه اوپن کوو، د سافټویر فولډر اوپن کوو، له هغه وروسته انسټالیشن کوو. ښه، دا د ما سره د اډوبي فوټوشاپ C6 می لایټ سیټ اپ دی، په ده باندې رن اس اډمنسټریټر کوو. رایټ کلیک نه وروسته نیکسټ وهو، بیا نیکسټ وهو، همداسې نیکسټ او انسټال. انسټالیشن ادامه مومي. له هغه وروسته موږ ګورو چې څنګه د سره انسټالیشن وکړو. دلته تاسو وګورئ په دې سیټ اپ کې د سره ځینې نور هغه هم د 3D سیټ اپ 3D کور اکشن دي، کولی شو که غواړئ دا انسټال کړئ ځان سره هم کولی شئ. دا کرک برش دي، که چېرته نیټ لرئ نو کولی شئ د باندې کلیک کړئ او له نیټ سره ځان وصل کړئ. برش هم دغه کوي، ځان ته ډاونلوډ کړئ او په همدې شکل دلته ځینې عکسونه او دغه دي د هغې په اړه 3D کور اکشن. دا د اکشن سیټ اپ دي، که غواړئ انسټال یې کړئ نو کولی شئ. زه غواړم دا هم ځان سره انسټال کړم، انسټالوم یې. هغه وروسته راځو خپل لومړني سیټ اپ ته چې تر کومه ځایه ورسېده. ښه، روان دی انسټالیشن زموږ. ښه، فینش شو، فینش کوي. له هغه وروسته راځو، دا دی تیار موږ ته په خپله اوپن شو. او که چېرته اوپن نه وي تاسو کولی شئ راشئ سټارټ مینو ته، آل پروګرامز باندې کلیک وکړئ او فوټوشاپ اوپن کړئ. آل پروګرامز اډوبي فوټوشاپ C6. او که چېرته داسې نه کوئ نو دلته ولیکئ اډوبي فوټوشاپ، اډوبي تاسو ته به خپله راوړي. اوکې، او ډیزاین موډ ښه دې کې وړو صفحه اوپن کو چې څنګه کار کوي یا نه. فرض کړه زه یو اندازه ورکوم 13 سانتي په 60 سانتي کې، ریزولوشن یې 50 ورکوم او رنګ یې RGB په ځای CMYK ورکوم. غواړم یو څه لیکل پکې وکړم. پشتو نارنج. ښه، فنټ مې انتخاب کړل. له دې وروسته راځم ګورم چې څه کوي. ښه، شو ټرانسپرنټ او دا یې هم ښه لږ یې سایز غټوم چې معلوم شي. یو کلر هم ورکوم دې ځای FX مینو نه راځم کلر اوورلی ته او رایټ کلر ورکوم. غواړم سیف یې کړم، کنټرول S پې وهم. هغه وروسته راځو د ډیسکټاپ په سره سیف کوم. اوکې، تاسې وکتئ زموږ انسټالیشن تکمیل شو. زموږ فایل دا دی، که وغواړو اوپن یې کړو دویم ځلي دې ځای نه پې کلیک کوو اوپن کولی شو. دا وه زموږ د فوټوشاپ C6 انسټالیشن خپرونه. تر هغې چې له یوې بلې نوې خپرونې سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم. زموږ د چینل سبسکرایب مو له هیله ونه وځي.